نعمت الله د واده د یو موټر پر ګل پوشولو بوخت دی. د سیمسارۍ د کاروبار هغه برخه چې پیسې یې نسبتا ډېرې دي همدا د موټرو ګل پوشول دي. خو د معمول له مخې د ښادۍ مراسم چې ډېره برخه یې ودونه تشکیلوي د جمعې په ورځو ترسره کیږي، ځکه اکثره خلک بیکاره وي او په دغسې مراسمو کې د ګډون لپاره بېغمه زړه دي. د سیمسارۍ دوکانداران هم اړ دي چې خپله اونیزه رخصتي همدې موسمي کار ته ځانګړې کړي، ځکه ژمي کې بیا د ودونو شمېر په نشت حساب وي. د موټرو ګل پوشولو بیه د موټر تر ښکلا توپیر لري. څومره چې پر موټر د ډېرو ګلانو او ښکلا فرمایش ورکول کېږي بیه یې هم ورسره لوړېږي. داسې ګل پوش مونږ کوو چې مثلا یو سړی ډېر بیچاره یې له 500 نیولې تر 2000 3000 یعنې په عامه او سطحه باندې داسې زیات ریواج چې دلته د 800 زر پورته خلک نه ځي، خلک بیچاره دي، خلک وس نه لري. مطلب مزدوري باسو یو مړی حلاله روزي ده چې خپل اولادو ته خپل فامیل ته خپل هغه ته ورسوو. مرکز میدان ښار کې د سیمسارۍ نورو دوکانونو ته هم سر ورښکاره کوو. ښکلو ګاڼو کې ظریفو جوړښتونو ته د هر پیرودونکي سترګې وراوړي. کاروباریان یې له بازاره خوښ برېښي، وایي وروستیو میاشتو کې کاروبار ښه شوی دی. الحمدلله بیخي له خدای پاکه راضي یو، بیخي خوندور دي مشتریان هم. یعنې دوکانداران زیات شکایت کوي له دې نه چې موږ مشتریان اوس زوبل سوي دي یا دوکانداري زوبله سوې، خو نه، دوکانداري په همغسې هغه باندې ترتیب باندې روانه ده. دوکاندارۍ کې فرق نه و راغلی چې کله نوي تحولات راغلي وه، خو له قیمتو کې زیات هغه راغلی و، فرقونه زیات په قیمتو کې راغلي وه. سیمساري ښکلې جامې او په ټوله کې زینتي توکي پیرل که څه هم د ژوند هوسي برخه تشکیلوي، خو د ښادیو په ورځو کې پر یو اړتیا بدلیږي او هره کورنۍ د خپل اقتصادي وضعیت له مخې پیري.